بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی جوهر ستاسو قدرانه خدمت کې حاضر. قدرمن موږ په اپیک ډیګري کالج شویډا کډنشیر کې موجود یو. طارق خان سره دی، سلیم اکبر سره موجود دی. طارق خان په څه سوچ باندې تاسو دلته کې رمسدار راغلی؟ السلام علیکم. زه غواړم چې تاسو ډېر شکریا ادا کوم جوهر صاحب او سلیم اکبر صاحب چې زموږ ډېر زیات قدردان دي چې موږ له دومره عزت راکړو، موږ ته راغی په خیرالي باندې په مبارکۍ باندې زه ډېر زیات شکرګزار یم. بل موږ خو مصدر نه په دې وجه دلته رالو چې یو خو دا سنټر دی او خلکو ته مطلب سهولت وي او ون سټاپ دغه دی، نو په دې وجه موږ دلته رالو. نور څه همداسې خاص مسله نه وه. او بل دا چې موږ یو تولندې نو زیاتره خلک موږ له تولندې نه راځي، د شویډۍ نه راځي، د شګۍ نه راځي. نو په دې وجه موږ وایو چې یاره بس دلته مطلب موږ لوکل زیارت ته میلو شي چې دلته موږ د خپل چې کوم سروس دی دا پرووایډ کړو. څه خاص سهولیات تاسو په دې کالج کې نور بنسبت؟ انشاءالله چې زموږ پروګرام ډېر دی. دا اوس انشاءالله چې بهترین کمپیوټر لیب ته مې اراده ده چې داسې کمپیوټر لیب موږ تیار کړو چې مطلب په دې علاقه باندې چې اثر نه وي. د هغې لپاره مې انشاءالله اراده ده، لیبررۍ لپاره مې اراده ده. نور الحمدلله چې زموږ چې کوم کلاس رومز دي هغه ویل فرنش دي، هغه تاسو په خپله مو کتل. صحیح. او هر قسم فیسیلیټیز انشاءالله موږ کوشش کوو چې پرووایډ کړو. نن سبا یو ډېره اهمه خبره زه کوم چې د میډیا په حواله باندې د سوچ کوم الکترونیک او پرنټ میډیا، سوشل میډیا په دې باندې بالکل ایجوکیشن نشته. او یونیورسيټي په لیول باندې خو زه وایم شته دی چې هغه په خپل یونیورسيټي کې جرنالیزم کلاسز دي، جرنالیزم دی، ماس کمیونیکیشن دی. دا څه اراده شته؟ انشاءالله زموږ په نیر فیوچر کې دا اراده ده چې دلته د میډیا کلاسز به انشاءالله شروع کړو. دا به 6 منث کلاسز دي او 6 منث سرټیفیکټ په دې ملاویږي او ډېر په ریزنیبل فی کې انشاءالله دا وي. او دا به داسې چې انشاءالله په ډسټرکټ صوابۍ کې نه په کې پي کې به انشاءالله وي. صحیح. ډېره زیاته مننه طارق خان. یقینا چې ملګرو خبرې کې تاسو اورېدې او په دې کې د میډیا کلاس ډېر زبردست ده. الله تعالی دې وکړي چې تاسو پر خپل نیک مقصد کې کامیاب شئ. سلیم اکبر صاحب سره موجود دی. سلیم اکبر صاحب تاسو د اپیک ډیګري کالج باره کې طارق صاحب باره کې څه وایي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې خو زه دې مبارکبادي ورکوم د اپیک کالج دلته په برانډ پرانسټو باندې یا خاص پر کېدو باندې. او دویمه دا چې ناصر محمد صاحب او طارق صاحب دواړه په اسلامي سکول کې په ټیچینګ سټاف کې پاتې شوي دي. او زه بلا مبالغې د دې دواړو ډېر زیات قدرمن په دې اړه چې طارق صاحب یو ډېر ایماندار او ډیوټیفل ټیچر و. او نه صرف ډیوټیفل بلکې ماشومانو سره چې کوم تعلیم ورکړو، تربیت و، نو هغه هم خپل مثالات و. او بیا ناصر محمد صاحب څه ووایم، هغه راسره باندې ډېر وخت تېر کړی و تر هغې پورې تر څو پورې چې د خپل کالج نه وکړی. نه صرف د ایماندارۍ او د ډیوټیفلنس مطلب یا ډیوټي چې کوم د ایماندارۍ سره اخلاص سره وکړه، خو سره د ماشومانو انتهایی تربیت کړی. د تعلیم په خپل ځای خو اصل بهتر تربیت، ماشومانو کې انسانیت پیدا کړو، ماشومانو کې اخلاق پیدا کړو، ماشومانو کې د ورځ د شپه په صحیح طریقې سره استعمال او خپل تعلیم توجه وکړو. زه خو د دې زیات مشکور یم، هغې چې موږ ډېر مشکور، خو زه ډېر مشکور یم چې دې دلته کې کالج کړو. او که چې د ټایم کېږي کافي، خو زه خپله نوم په سر ټایم پورې دا مې ویزټ ته چې څنګه خبر شوم، بلکې تاسو ټلیفون وکړو مولوي صاحب، بس زه فوراً راغلم. حالانکې ما ته کور کې مېلمانه ناست وو او څه مسلې وې، ما مې نیمګړی پرېښودم. زه یو ګنټه پس بیا راځم ځکه چې دا مېلمانه پاتې یم. زه ډېر زیات خوشحال یم په دې خبره باندې او دا دوام کوم او دا مې تمنا هم ده پوه شوم چې انشاءالله د دې په دې جدوجهد او سرکردګۍ سره، محنت سره، ډیوشن سره دا کالج انشاءالله مخکې ځي او دې کې به نوې نوې شعبې جوړېږي وخت سره او د بالکل د وخت تقاضو مطابق دا انشاءالله. ډېره زیاته مننه. سلیم اکبر صاحب موږ سره موجود و، طارق خان موږ سره موجود و او نن موږ خبرې ترې وکړې د روښانه منزل په سلسله کې د اپیک ډیګري کالج په حواله باندې. یقینا چې خبرې ترې به ستاسو خوښې شوي. ستاسو ډېره زیاته مننه او شکریه.